السلام علیکم درنو دوستانو، هیله ده چې جوړ او روغ به یاست او شپه او ورځ مو په خیر ته تېرېږي. درنو دوستانو، نننۍ ویډیو کې مو د اوازونو د جوړولو او ایډیټ لپاره یو ډېر جالب اپلیکیشن راوړی دی چې دغه د ایوي ایډیټر په نامه دی. دوستانو، هغه ملګري چې غواړي خپل اوازونه داسې د ترانې غوندې قرآن کریم نعتونه ښکلي د سټوډیو غوندې ریکارډونه او جالب افکټونه باندې خپل اوازونه بدل کړي، یعنې خپل اوازونه جوړ کړي، نو دې لپاره دغه ډېر ښکلی اپلیکیشن دی چې ما بیا تاسو ته لینک په ډسکرپشن کې اچولی. تاسو کولی شئ دغه ځای څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ. دوستانو، دا کوم اپلیکیشن چې دا دوستانو کوم کمپیوټر یا سافټویر ته اړتیا نه لري، دا د ټلیفون اپلیکیشن دی، مکمله مفت او ټول افکټونه منیو یې خلاصې دي، یعنې موډ حالت کې مې درته راوړی دی. د لاندې بیا ما تاسو ته لینک اچولی، تقریبا 6 MB دی، ډاونلوډ یې کړئ او انشاءالله خوند ترې واخلئ. ډېر ښکلی اپلیکیشن دی او وکې ملګرو نور دغه کوم اپلیکیشن دی ما یا کوم کمپیوټر یا دا رقم د سټوډیو الو ته ضرورت نشته. هر څه ستاسو په موبایل کې ستا دوستانو خپله په موبایل کې دا ټوله کار درته کوي. نو ډېر ښکلی اپلیکیشن دی دوستانو، تاسو یې راډاونلوډ کړئ، استفاده ورڅخه وکړئ. یعنې په دې کې تاسو هغه خپل اوازونو ته ډول ډول دغه ورکولی شئ، هغه ډول ډول افکټونه او سټایلونه ورکولی شئ. نو هغه ملګري چې د خپل اوازونو د ایډیټ لپاره کار کوي، یعنې چې غواړي هغه په ډېر ښکلي ډول سره ایډیټ کړي، نو دغه اپلیکیشن څخه استفاده وکړي. دوستانو، لینک یې په ډسکرپشن کې دی او د ایوي ایډیټر په نامه دی دغه. دوستانو